د ماشوم خبرې او د تورچای کیسه څه ده؟ آیا رښتیا تورچای د کورونا علاج دی؟ ګران لیدونکو السلام علیکم. تیر ماښام ټولنیزو رسنیو خصوصا فیسبوک کې ځینې خلکو افواهات خپاره کړل چې په ننګرهار کې یو ماشوم زیږېدلی او خبرې کړي دي او ویلي دي چې تورچای وڅښئ بیا به مو کورونا نه نیسي. ځینو خو بیا دا خبره هم وکړه چې دغه ماشوم به 2 ساعته ژوندی وي او همدې موده کې باید وڅښل شي او دا ماشوم فقط همدې لپاره رالیږل شوی چې خلک خبر کړي. په هر حال وروسته دغه موضوع د ټولنیزو رسنیو سرلیک وګرځېده. که څه هم ډېری خلکو دغه موضوع ریشخند کړه او دا ماشوم فقط تر ننګرهاره منحصر پاتې نه شو بلکې چا ویل ګردیز کې زیږېدلی، چا ویل خوست کې. اما بدبختانه ځینو خلکو دغه افواهات هم ومنل. ځینو خلکو ان یو بل ته میسیجونه وکړل او زنګونه یې ووهل او د تورو چای د څښلو توصیې وکړې. په هر حال دا د ماشوم او تورچای خبره د خندان د سخت خفګان خبره ده. په 21مه صدۍ کې چې څوک دومره احمق وي چې دا افواهات او خرافات مني نو ته ترې نوره د کوم خیر تمه لرې؟ د خیر کارونه خو دا کل خاوندان کولی شي. نو چې زما ملت کې په 4 پرېمان دي کوم څه ته یې خوشبینه یې؟ واقعا په 21مه پیړۍ کې د داسو افواهاتو منلو خپرول د خفګان خبره ده. په هر حال د تورچای باره کې به یو څه ووایو. په افغانستان کې تورچای ډېر کم کارول کیږي، خلک یې نه استعمالوي او تر ډېره دا هم ثبوت شوی چې د تورچای د رنګ لپاره له کیمیاوي موادو او حتی د وینې نه استفاده شوی او اوس مهال پرېمانه ګودامونه کې پروت دی او خرڅلاو یې بیخي کم دی. د تورچای او ماشوم افواهات یې په هر حال بل څه چې ډېر اندېښمنونکي دي. پرون ولسمشر غني او تر دوی وړاندې د روغتیا وزیر او نورو لوړ پوړو چارواکو پر کورونا مهمې خبرې او سپارښتنې درلودې خو یو ټکی هم په پښتو ژبه ونه ویل شو. پښتانه مهم نه دي که کورونا پرې اثر نه کوي. موږ د نورو له ژبو سره مشکل نه لرو او تعصب نه کوو خو خپلې ژبې او خلکو ته حق غواړو. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مې خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مې په لویو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.